بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم حقوق والدین یا د مور و پلار حقوق. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې په دې خبره باندې تاکید کړی چې تاسو خپل مور و پلار سره ښه چلند کوئ، د هغو د حقوقو درناوی او احترام وکړئ. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له مور و پلار نه سوا له نورو خپلوانو سره د ښه چلند کولو حکم کړی، ځکه هغه کسان چې غیر د مور و پلار نه نورو خپلوانو سره ښه چلند کوي، الله رب العزت به د هغوی په خاندان او په کورنۍ کې محبت پیدا کړي. الله رب العزت به د صلې رحمي په وجه باندې د دوی مال زیات کړي، او دریم دا چې الله رب العزت به د دوی په عمر کې زیادت راولي. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرات في المال منصات في الأثر. رواه ترمذي. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله فرمایلی دي چې د خپل کورنۍ نسبونه معلوم کړئ تر څو تاسو له خپلو قریبانو سره صلې رحمي وکولی شئ، ځکه چې صلې رحمي په خاندان کې د محبت ذریعه جوړیږي او صلې رحمي د مال د زیاتېدو سبب جوړیږي او د هغې په وجه باندې عمر زیاتیږي. په دې حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لومړی دا حکم وفرمایه چې د خپل مور و پلار د کورنۍ نسبونه معلوم کړئ، یعنی پر دې باندې د پوهېدو هڅه وکړئ چې د قرابت خاښونه تر کوم ځایه دي او څوک په لرې یا نږدې واسطې سره زموږ سره یو ځای کیږي. بیا د نسب د شجرې د پیژندلو سبب وښول، او هغه دا چې صلې رحمي په اسلام کې ډیره لویه مرتبه لري او صلې رحمي کول له هر خپلوان سره درجه په درجه د خپل وس مطابق ښایي، ځکه نو پر دې پوهېدل ضروري دي چې له چا سره څه خپلوي ده. تر دې وروسته یې د صلې رحمي 3 فایدې رسول الله بیان کړي. اول دا چې په صلې رحمي سره په کورنۍ او خاندان کې محبت پیدا کیږي. کله چې موږ له خپلوانو سره راشه درشه ولرو، په غم او په ښادي کې ورسره ملګري یو، په رپو او مال سره یا په بله طریقه د دوی خدمت وکړو، نو ښکاره ده چې د دوی به له موږ سره محبت وي او دوی به هم د همدغه ډول چلند کولو په فکر کې وي. که د کورنۍ هر غړی د صلې رحمي خیال وساتي، نو ټول خاندان به له حسد او کینې څخه پاک شي او د ټولو به راحت او سکون زندگی په برخه شي. نن ورځ چې زموږ په کورنیو کې غم او مصیبت پروت دی، هره ورځ خفګان دی، ځکه چې ورور سره دښمن دی، پلار د زوی سره دښمن دی، تره زمن او تربوران خو لا پرېږده. دویم دا چې د صلې رحمي په وجه مال زیاتیږي، رسول الله دا ویلي مسرات فی المال. دریم دا چې صلې رحمي د عمر د زیاتېدو لامل دی. له مور او پلار سره د ښه چلند کولو په فضیلتونو کې همدا دواړه خبرې تیرې شوي دي او دواړه ډیرې اهمې دي. د صلې رحمي په وجه الله رب العزت راضي کیږي که څوک هغه یو اسلامي کار وبولي او سر ته یې ورسوي، نو د دنیوي فایدې پر سر به الله رب العزت ترېنه هم راضي شي. که د مال د زیاتولو په هڅه کې یاست، نو خلک ټول تدبیرونه د همدې لپاره په کار اچوي، له هغو سره دغه هم وازمویئ او نتیجه به ووینئ. د نورو تدبیرونو په ذریعه د الله رب العزت له لورې د مال د زیاتوالي وعده نشته، او د صلې رحمي په اختیارولو سره الله رب العزت دا وعده کړې چې ستاسو په مال کې به زه زیادت راولم. همدارنګه د عمر د زیاتولو لپاره هم صلې رحمي مجربه نسخه ده، د الله له لورې د همدې وعدې هم شوي. د ښو عملونو په وجه په آخرت کې کامیابي او د بدو عملونو په سبب هلته ناکامي داسې روښانه مسئله ده چې ټول ورباندې پوهیږي. لیکن له نیکو عملونو څخه چې په دنیا کې کومې ګټې او فایدې حاصلیږي او د هغوی په وجه چې کم مصیبتونه لرې کیږي او د بدو اعمالو په سبب چې کم آفتونه او تکلیفونه راځي، ډیر خلک پرې نه پوهیږي.
که پوهیږي هم اهمیت نه ورکوي او یوازې دنیوي تدبیرونو لپاره منډې ترړې وهي، خو له دې امله چې په بدو عملونو کې هم مبتلا اوسیږي، دنیوي تدبیرونه ناکامیږي او نه یوازې دا چې مصیبتونه لرې کیږي بلکې نوي مصیبتونه او آفتونه راټوکیږي. په مخکې خپرونو کې دا خبره تاسو ته واضح شوه چې د مور او پلار د زورولو او نورو خپلوانو سره د اړیکو پرې کولو وبال په دنیا کې مخې ته راځي. الله به د دې عذاب په دنیا کې هم ورکوي او د آخرت عذاب خو پر دې برسیره دی چې هلته به الله ته څه ځواب وایي. همدارنګه له مور و پلار او نورو خپلوانو سره ښه چلند او صلې رحمي کول د مال او عمر د زیاتوالي اسباب دي. الله رب العزت چې په کومو عملونو کې کم خاصیتونه ایښي دي هغه خپل رنګ هرومرو راوړي. که څه هم د عملونو څښتن مقبول بنده هم نه وي او دی په آخرت کې د عمل ثواب هم حاصل نشي کړی. له حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې د کورنۍ غړي په خپل منځ کې صلې رحمي کوي نو الله تعالی پر دوی رزق جاري کوي او دغه خلک د رحمان په ساتنه کې اوسیږي. او له حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کم طاعتونه چې عوض یې زر ورکول کیږي په هغو کې تر ټولو د زر عوض ورکېدلو عمل صلې رحمي ده. او د دې عمل دا ګټه تر دې حده ده چې د یو خاندان غړی فاجر او بدکار وي بیا هم د دوی مالونه مخ پر ترقي وي او د دوی د غړو شمیر مخ په زیاتېدو وي په دې چې دوی صلې رحمي کوي. او دا هم وفرمایل تر ټولو د عذاب زر راوستونکی عمل ظلم او په دروغو قسم خوړل دي. بیا رسول الله وفرمایل په دروغو قسم خوړل مال ختموي، رحم شنډوي او ودان ښارونه کنډوالې کوي. نو که غواړئ چې د رحمان په ساتنه کې ژوند وکړئ الله رب العزت مو عمر درته زیات کړي او همدارنګه الله رب العزت ستاسو په مالونو کې برکت واچوي نو راشئ خپلولي وپالئ. په خپلو کورنۍ کې د ورونو او خویندو ترمنځ همدارنګه د نورو خپلوانو ترمنځ د محبت او د شفقت فضا رامنځته کړئ. او که خدای مکړه تاسې صلې رحمي پریښې وي ورور سره دښمن وي، خور د ورور سره، پلار د زوی سره او همدارنګه د مور سره او د نورو خپلوانو سره نو ټول عمر به د دوی په غم او په مصیبت او په کړاوونو کې تیریږي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې د غنیمت مال د کور سرمایه جوړه شي یعنی امیران، مشران او قمندانان او د منصبونو څښتنان په هغه قابض شي او مستحقینو ته یې ورنه کړي. همدارنګه امانت د غنیمت مال وګڼل شي یعنی په امانت کې خیانت کول او هغه خپل مال ګڼل او هر ډول تصرف پکې کول پیل شي. همدارنګه رسول الله وفرمیل زکات د تاوان او نقصان کار وګڼل شي. همدارنګه دینی علم د دنیوي مقاصدو لپاره حاصل کړی شي. همدارنګه سړی د خپلې میرمنې اطاعت وکړي او د مور نافرمانی وکړي، ملګري نږدې کړي او پلار لرې کړي، په جماعتونو کې غږونه په زوره شي، د قبیلې سردار فاسق او د قوم مشر هغه کس جوړ کړی شي چې په دوی کې تر ټولو ډیر رزیل وي، د انسان عزت د هغه د شر له ویرې وکولی شي، سندرغاړې ښځې او د ساز و سروز آلات ظاهر شي او د شرابو څښل پیل شي او د دې امت خلک په تیر شوو خلکو لعنت ویل شروع کړي. نو په دې وخت کې د سره طوفاني باد، زلزلې او په ځمکه کې د ننوتلو او د صورتونو د مسخه کېدلو او د آسمانه د کاڼو د ورېدلو انتظار کوئ. دغه حالت نن ورځ موږ او تاسو په خپله سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. او رسول الله فرمایي د هغو نښو نښانو انتظار کوئ چې یو پر بل پسې به په داسې ډول ظاهر شي لکه څنګه چې د یو تار غوټه پرانستله شي او دانې یې پرله پسې ژر ژر راتویږي. الله به په تاسو باندې بیا داسې عذابونه راولي. کله چې د غنیمت مال شخصي مال وګڼل شي او امانت مال غنیمت وګڼل شي او همدارنګه
دینی علم د دنیوي مقاصدو لپاره حاصل شي، سړی د خپله ښځې تابعدار شي، مور پرېږدي، او همدارنګه سړی خپلو ملګرو ته دومره نږدې شي چې پلار پرېږدي، په جوماتونو کې غږونه پورته شي، د قوم سردار هغه څوک وي چې هغه ډېر سخت فاسق وي، او د خلکو عزت د دې لپاره کیدی شي چې د هغو له شر نه ویرېږي، او همدارنګه سندرغاړې ظاهرې شي، د ساز و سرود آلات ظاهر شي، شراب څکل پیل شي، نو رسول الله وایي چې تاسې د الله د عذابونو انتظار باسئ. په دې حدیث کې د ذکر شوي عذاب راوستونکي چې کوم شیان ذکر شوي دي په هغو کې دا هم دي چې سړی د خپلې ښځې اطاعت وکړي او د خپلې مور نافرماني وکړي او دوست نږدې کړي او پلار لرې کړي. له نورو ګناهونو سره سره دا اوبه هم ډېره عامېدونکې ده چې خلک د خپلو میرمنو داسې غلامان جوړیږي چې د هغې په مقابل کې مور ته هیڅ هم نه ورکوي، مور ته په خپله هم ضرر رسوي، او که میرمن مور وځوروي او هغې ته تکلیف ورکړي نو دا هم په خوښي سره زغمي. همدا ډول د دوستانو اطاعت او زړه ساتنه ښه په اهمیت او ټینګار سره کوي، او د بوډا پلار خدمت خو نه کوي بلکې د هغه وجود مصیبت ګڼي، هر وخت له دوستانو سره بوخت وي خو له پلار سره خبرې هم نه کوي، نه د پلار خبره مني نه د هغه خدمت کوي، او ډیری جاهلان له مور و پلار نه کار اخلي، د سربارانو په شان ورباندې حکم چلوي، او د قیامت په نښو کې چې دا راغلي دي چې ښځه به داسې اولادونه وزیږوي چې اولادونه به پر دوی سرداري کوي. نن سبا دا وړاندوینې د ناصالح اولاد په ذریعه پوره کیږي. په دې حالاتو کې که مصیبتونه راشي او د آفتونو غرونه وچوي نو څه تعجب دی. حتی ځینې دوستانو ما ته دا خبره وکړه چې یو ورځ ما داسې یو ځوان ولیده چې هغه سپی په رسۍ باندې تړه او جنګ لپاره یې بولی و، چې کله یې جنګ وکړه نو د خپل جب نه پاک دسمال راوویسته، د هغه سپي مخې پې پاک که. نو هغه وایي چې ما ته ډېر زیات تعجب وشه چې آیا دغه ځوان به په دغه پاک دسمال باندې د خپل بوډا او د مظلوم پلار مخ کله پاک کړي، د هغه اوښکې به پاکې کړي، او همدارنګه د خپلې ګرانې مور اوښکې او مخ به په دې دسمال باندې پاک کړي. په داسې اولاد دې لعنت وي چې هغه په دسمال باندې صفا دسمال د جب نه راوباسي، سپي مخ پې پاکوي خو خپل مور و پلار ته توجه نه ورکوي. دا اولاد به آخرت په ورځ الله په حضور کې څه جواب وایي او د دې ژوند او د دې آینده به څنګه وي. الله رب العزت دې په دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه.